دا صحابه کرام د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خوا ته راغلي یا رسول الله ذهب اهل الدثور بالوجور. ګوره د صحابه کرامو دا طریقه وه چې هغوی به د یو بل نه په نیکیانو کې مخکې کېدو. و دی نه دي ویلي چې ای د الله پیغمبره د مال خاوندانو خو سمې مزې وکړې. دی نه دي ویلي. دی نه دي ویلي چې یا رسول الله د مال خاوندانو سره خو سمې سورلۍ دي او د مال د خاوندانو سره خو دوه او درې او څلور ښځې دي او د مال خاوندان په سپینو کپړو کې ګرځي او د مال د خاوندانو جیدادونه دي او کوټې دي او باغونه دي او باغچې دي. دی نه دي یو هم دا نه دي ویلي. یا رسول الله وی ذهب اهل الدثور بالاجور، اجرونه یې وګټل یا رسول الله. هغه بل روایت کې د ابو هریره رضی الله عنه په روایت کې ورسره څه و چې اوچتې درجې یې وګټلې، د آخرت نعمتونه یا رسول الله وګټل. دا د صحابه کرامو طریقه وه. او ما د ښکاري تېر شوي اب ټکي زمونږ په دې باندې بیان کتاب الرقاق کې دا خبره مونږ تفصیلي ذکر کړې وه چې ته به په دین کې د ځان نه بره ته ګورې او په دنیا کې به د ځان نه کم ته ګورې، نو بیا به ستا مقابله کېږي په دین کې. د مقابلې میدان اصل هغه دا دی چې څوک به مخکې کېږي د الله رضا ته. د مقابلې میدان دا دی چې څوک به د الله جنت ته مخکې کېږي. د مقابلې میدان دا دی چې څوک به ګټي په آخرت کې. دا د مقابلې میدان دی. او ځکه امام حسن بصری رحمه الله به وي چې څوک د سره په دنیا کې مقابله کوي نو د دنیا رواله گزار کوه ته ورته وایه ټوله ستا شوه. زما شان د دین اوچت دی چې زه دې په دې دنیاګۍ کې مقابلې شروع کړم چې هغه ختمېدو واله ده. مؤمن شان ډېر اوچت دی. زه به ستا سره په څه کې مقابله کوم؟ په کور کې ستا 3 کمرې کور زه به 4 جوړوم، زما که 4 ته 5 جوړې، دا څه خبره شوه؟ زه به تا سره مقابله به دې کوم، تا سره ښه ګاډې زه به دې نه خالمه، زه به تا سره مقابله په جیداد کې کوم. که لږ دی که ډېر دی او څو ورځې ژوند دی، ته تم ځې زه تم ځم، یو هم پاتې نه دی. په یو داسې شي کې مقابلې کول چې هغه فاني کېږي او فنا کېدونکی، دا د کم عقل انسان نښه ده. هوښیار انسان په هغه څه کې مقابله کوي چې پاتې کېدونکی دی، هغه آخرت دی، هغه د الله رضا ده، هغه نیکیانې ګټلې، په دې کې مقابله پکار ده. دا د صحابه کرامو شان. صرف یو مثال پرې در کوم، نور ځایونو کې موږ ډېر مثالونه ذکر کړي. یو ځوان صحابي ربیعه ابن کعب الاسلمي رضی الله عنه، دا ځوان صحابي بالکل په سره ځوانۍ کې. په صحیح مسلم کې دا حدیث دی، ده به د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خدمت کو. د ربیعه ده به د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خدمت کو، کله ناکله به د هغه سره شپه هم تېروله او د هغه په دې جومات کې به مو نو خدمت به وله څنګه کو چې شپه به ورسره تېره کړه، نو بیا به وله د اودس چاردام د اوبه او چې نور څه خدمت و دغه به وله کو. وی یو ورځ ما ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا شان و چې چا به ورسره ښه وکړو هغه سره به یې ښه کول، او چې چا به ورسره ښه وکړو نو هغه ته به وایي که څه ضرورت دي نو موږ ته ووایه. دا د اوچت انسان شاني چې څوک ورسره ښه وکړي نو دی د ښو جواب د هغې نه زیات ښه ورسره کوي. او دا هم د اوچت انسان نښه ده چې څوک ورسره ښه وکړي نو زړه کې دا وایي چې زه د دې لایق نه وم، خو دی دروند سړی دی ځکه یې راسره دومره ښه وکړو. وإذا أكرمت اللئيم تمردا، او چې سپک انسان عزت دې وکړو، قدر دې وکړو، خدمت دې وکړو، نو د هغه په زړه کې بیا ډېرې خبرې راځي، نو ټول ناوله دا راځي چې ما ته به یې ضرورت وي ځکه ما ته کته بره کېږي. دا د سپکو خلکو خبرې دي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه ته ووایي وایي سل څه وغواړه که نه، که څه ضرورت دي څه دې پکار دي. اوس دا ځوان سړی دی او انتهایی غریب سړی دی، د په سیرت کې راځي دا ډېر غریب انسان. ځوان سړی او غریب انسان څه غواړي؟ مال غواړي او واده غواړي. ځوان سړی او غریب سړی دوه خبرې غواړي.
چې سوچ و تعام دنیوي دغه کې وکړي دوه خبرو ته ضرورت دی مال ته او واده ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته ویې څه وغواړه وی نه یا رسول الله وی نه څه وغواړه بیا دریم پیر ورته بیا ووی څه وغواړه وی اسألک مرافقتک فی الجنه یا رسول الله بس چې جنت کې تا سره ګاونډي شم دغه غواړم دا دی هغه انسان ارمان دی چې هغه بلکل ځوان سړی دی او غریب دی د دنیا نه غواړي ګورې او که د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته ویلی چې یا رسول الله واده کوم نو په دې کې به ورسره مرسته نه وکړي ولې بیا نه کوله پیغمبر صلی الله علیه وسلم خو ژوند ټول دقه و د دې محتاجو خلکو سره به منډې وهلي که د پیغمبر ته ویلی چې یا رسول الله لږ مال مې په کار دی نو ولې نه ورکوله ورکوي وله خو دی وی نه یا رسول الله وی چې جنت کې تا سره ګاونډي شي او غیر ذلک د دین علاوه نور څه نه یا رسول الله هو ذاک بس د کوم په کار دی اوس دین علاوه نور څه دی که بل چانس هم دی یعنی یا رسول الله تا سره په جنت کې ګاونډي کېده غواړم او مال غواړم یا واده غواړم او غیر ذلك لا بل هو ذاك نه یا رسول الله بس دک نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته به طریقه وښوه چې نفلي منځونه ډېر کوه سجدې ډېرې لګوه ما سره په جنت کې ګاونډي شي هسې دا مې تاسو یو مثال درکو چې د صحابه کرامو مقابلې هغه په دې کې وي چې څوک به د پیغمبر ګاونډي کېږي څوک به علم ډېر زده کوي څوک به پیغمبر ته ډېر نږدې څوک به الله ته ډېر نږدې کم کس به د پیغمبر په خدمت کې مخکې کم کس به د الله جنت ته مخکې کي دا د هغوی سوچونه وکړو لکه څنګه چې نن سبا د دنیا والو سوچونه دکه ټول د دنیا په باره کې نو که چېرته په حدیثونو کې د دې څه خبره واورېده چې صحابه کرامو د یو بل سره مقابلې کولې او د یو بل نه په نیکیانو کې مخکې کېدو نو په دې تعجب مه کوه دا قوم الله پیدا کړی د دې دین دپاره او د دې دین د خدمت دپاره